عزتمند مسلمانانو ورونو د اندلس فتح کول د مسلمانانو مشهور اسلامی جرنیل طارق بن زیاد رحمه الله د 2000 کسانو سره اندلس ته په کشتو کې د حمله د فار روان شو. کله چې اندلس ته په جنوبي طرف کې د سمندر په غاړه باندې د کشتو نه کوش شو، نو د ټول نه اول طارق بن زیاد رحمه الله د بهادرۍ دا کار وکړو چې په کومو کشتو کې راغلي او هغه ټول کشتۍ د ساحل په غاړه باندې وسوځولې. محترم دا کار اگر چې په ظاهر باندې ناشنا معلومیږي، خو که په جوور نظر ورته وکتل شي دا د طارق بن زیاد رحمه الله په پوره بهادرۍ باندې دلالت کوي. ځکه په دې کې خپل فوج ته دا پیغام مو هغوی ته دا تعلیم مو چې اوس دوباره زمونږ شاته د تلو لاره ورکه شوله، شاته سمندر دی او مخې ته دشمن فوج دی، لہذا ښه په زړورتیا سره چې کوم دی هغه حمله وکړي. طارق بن زیاد رحمه الله د فوج سره یو اس هم نو، د دوی په مقابله کې د لرزیق بادشاه په مشرۍ کې د عیسایانو 1 لاک قوي فوج موجود و. د عیسایانو د لښکر سره هر قسم اسلحه او د هاتیانو په شانته غټ غټ اسونه ورسره و. د لښکر ډیرو خلکو زغرې اچولې وي او دغه شان جنگي قومندان هم د هغوی سره ورسره و. په ظاهره باندې داسې معلومېده چې مسلمانان به د عیسایانو د دومره لوی لښکر مقابله څنګه وکړي، خو چې کله جنگ شروع شو محترمو، نو مسلمانانو داسې په بهادرۍ باندې حمله وکړه چې د عیسایانو ټول لښکر تسو نس کو، ډېرې پکې ووژل، څه وتښتېدل او مسلمانانو ته ډېر مال غنیمت په لاس باندې راغی. دا محترمو د 5 شوال او 92 هجري وه چې مسلمانانو په اندلس باندې هغه حکومت قائم کو د طارق بن زیاد رحمه الله په مشرۍ کې، او بیا د هغې نه وروسته نور هم ډېر ملکونه د عیسایانو هغه فتح کړل. په دغه اندلس ښار باندې مسلمانانو څه د پاسه 800 کاله هغه حکومت وکړو، خو چې کله په مسلمانانو کې بې اتفاقي پیدا شوه، د عیسایانو خوشحالولو دپاره هغوی د یو بل وینې توی کړلې، د قرآن کریم په احکاماتو باندې عمل پرېښودو او مختلف قسم ګناهونه یې شروع کړل. په 12 تاریخ د ربیع الاول او په 797 هجري کې څه د پاسه 800 کاله مسلمانانو هغه حکومت وکړو. د هغې نه وروسته بیا د مسلمانانو د قبضې نه هغه ملک ووتو او بیا دوباره چې کوم دی هغه د عیسایانو لاس ته ورغی. د څه وجې نه محترمو دا څه شی وه؟ دا بې اتفاقي وه.